محترم رور حافظ سیف الله صاحب پوښتنه کړې ده و یو خور د تر 100 ورځو پورې میاشتنۍ مریضي د دې جریان لري، نو دا د روژې سره څنګه وکړي؟ آیا روژه نیولی سي که یا؟ الجواب حامد مصلي وبه توفیق. محترم وروره، ستا د همدغه پوښتنې په جواب کې ووایو چې که چیرې د دغه خور مریضي تر 10 ورځې اوښتي بلکې 100 ورځو ته رسیږي، نو 10 ورځې د دې میاشتنۍ مریضي ده، اول 10 ورځې دا روژه نسی نیولی، نورې 10 ورځې به بیا دا خپل منځ کوي او روژه به نیسي، ځکه هغه د استحاض مریضي ده، د روژې او د لمانځه مانع نه ده. خو په دې شرط چې د دوو مریضیو تر مابین 15 ورځې دا پاکې تیرې کړي، یعنی یوه مریضي ورغله هغه چې ختمه سوه 15 ورځې به نورې دا پاکې تیروي، تر هغه وروسته به بیا دومه مریضي ورځي. نو چې د دې مریضي تر 100 ورځو پورې رسیږي، 10 ورځې د مریضۍ دي او 10 ورځې د استحاض دي. په دې پاته 10 ورځو کې به ولو که د دې مریضي جریان لري، دا به خپل منځ کوي او روژه به نیسي. والله اعلم بالصواب.